تیرو دریو ورځو کې د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ په میدان وردګ ولایت کې هم درنې واورې وشوې چې له امله یې د کابل کندهار او د کابل بامیانو موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ وو، خو د ټولګټو چارو ریاست د نورو اماراتي ادارو په همکارۍ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې وساتلې. واورې ډېرې پایدارپای وشولې، شپه ورځ به اورېدل. واورې رښتیا زموږ ولایت کې بیا خو یو یخ ولایت دی، نو انشاءالله د موږ بېسوده کوم یو یونټ شته دی، هغه هم شپه ورځ آماده دی خپل کار ته. واوره هم پاکه کړې انشاءالله، تر اوسه پورې کومې لارې نه دي بندې شوې او کوم موټر چې ښویېدلي دي تقریبا په زیاته کچه باندې موټر مخ پورته کړي دي. همدارنګه د چک په ولسوالۍ کې د جلګې هغه دپاره د چک دپاره موږ یو ټیم ټاکلی دی، هغه هم خپل کارونه ترسره کوي. انشاءالله د خلکو کارونه یو مشکلات حل کړي دي. همدارنګه په عزیز کله کې د جغاتو ولسوالۍ د سید آباد ولسوالۍ لپاره موږ یو ټیم هلته مقرر کړی دی او ټیم هلته شپه ورځ اوسي، هغه خپل کارونه انشاءالله په مخ باندې بیایي. نو انشاءالله عمومي شاهراوې د نورو شاهراوې ټولې انشاءالله تر اوسه پورې داسې مکمله په دوامداره توګه نه دي بندې شوي. په یادو لارو تلونکي موټر چلوونکي د اسلامي امارت له مسؤلینو زیات خوښ دي چې پر وخت سره د لارو خلاصون ته مټې رابډ وهلې او ترڅنګ یې په کوتلونو او نورو لارو کې بند پاتې موټرونه له واورې راوویستل. 9 بجې را روان شوي وو، نو ششګاو کې لار څه خرابه وه، خو د اسلامي امارت د کوم کاري ټیم چې و دا لګیا و لارې توروله. بیا له سالار شکوم لګرا دی خواته خراب و، خو نور الحمدلله د ستونزو مشکل نه و، ښه وه ډېره. یاره بیخي ډېره توجه یې وه، شاروالي هم لګیا وه، پیدامه هم لګیا وه، لارې صفا کوله، شاروالي خپل کاري ټیم هم لګیا و، خاوره یې شیندله. ډېر ځینې خوشحاله یو، نو په داسې ځکه چې هلته هوا هم ډېره خرابه وه، په یو ساعت باد هم لګېده، بیا هم د دوی شاروالي لګیا وه، هم پیدامه لګیا وه، خپل کار ته متوجه وه. دا که واوره پاکه شوې نه وای نو یوه هفته به هم دا سړک به بند و، موټر به بند و. اوس دا د بېغمه راغلو، ما د غزني د کوتل کې چاینونه بسته کړل، سید آباد کې هم خلاص کړل. دا د دو خواته بیا سړک پاک دی. ډېر ځینې خوشحاله دي، ډېر ټول خلک ځینې خوشحاله دي. د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي او له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په دې ډول حالاتو کې له ځان سره اړین د موټر ژمني وسایل ولري.